بخونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د خوشحالیو څخه ډکه شپه مو پیل کړې وي. قدرمن لیدونکو دا بیا هم یو ځل ډېر زیات خوشحاله چې د جوړ په خیر د خپرونې وار را رسېدلی دی او د دې خپرونې په وړاندې کېدو سره ستاسو په درانه چوپړ کې موږ خپل ټول همکاران حاضر یاستو. خدای دې وکړي چې تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو زموږ سره ملتیا وکړئ او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه وګورئ. پهلوان الله ستړی مه شئ، په خیر راغلی. اول خو زما سلامونه او نیکې هیلې زموږ ټولو هغه هېوادوالو ته چې د نړۍ په هر کونج کې اوسي، نو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله ښه ژوند ولرئ. قدرمنو دوستانو، د جوړ په خیر خپرونه ده د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه. ګل لیدونکو هر چیرې سیاسي یخ او ژمی را روان ده، ځانونو ته تور شین چای او ګوړه ورسره کېدی، که ګوړه نه وي نو بیا یوه کپه بوره خولې ته اچوئ. نو دوستانو خوله به م خوږوي او خپرونه ګورئ، خپرونې نه خوند واخلئ. زمونږ ژوندی ټیم نو هر کله چې زیارمل زمونږ ورور او زمونږ ملګری چې کله دوستانو تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې او زمونږ د ټیم له خوا نه در وړاندې کوي، نو همیشه زمونږ دواړه تکړه هغه ښکلي هنرمندان یعنې شوقیان دي. هدایت الله استاد ښکلی ستار او رباب غږوي، غوث الدین استاد ښکلی منګی غږوي، او قدرمنو دوستانو زیری هم در باندې زما د افغانستان بدل منیر او زما شانزابیست هم را سره ناست میرویس جان ستړی مې چې په خیر ما ته خلک وایي په دا خپرونه کې ډېرو سره جوړې دي، نن څنګه یې مالې نن ورسره جوړې بلکل اورې خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ میرویس استاده. نو یو سلام خو خپلو دوستانو یاره ډېر ښه پهلوانه په خپل وار باندې خپل سلامونه نیکې هیلې هغه افغانان ده چې هغه په خپل هېواد کې یا د هېواد نه بهر وي، ټولو افغانانو ټولو د نړۍ هر مسلمان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. کور دې ودان، خدای دې ژوندی لره، سلامت اوسې. دوستانو لکه دا موږ سره اړیکه نیوله 0 کاملا زموږ لمبر ستاسې په خدمت کې ده. په دې لمبر کې کټ وټ نشته، خو مونږ ته یوه خبره ده چې زموږ لاین یو ده او له ټولې نړۍ زنګونه په راځي. دا چې د چا زنګ روغ کېږي اول زموږ هلته تخنیکي همکار ناست هغه یې پورته کوي او خفه کېږي دې نه هغه دوستان چې منو ګیلې مه کوئ نو که نه نو وایي ګیله مې ځکه وکړه و زما یاره شیرینه کوم دوست راغلی د وبه ورو ترې السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړی مه شي له کومې خوا؟ څنګه ستاسو سلام ستاسو ټولو ګلالي اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه. میرویس لالا ته مې سلام، خدای ته چې ټول روغ او جوړ اوسئ. سلامت اوسئ ګرانه وروره. پروس کال اختر دې مبارک سه. څه کال دې د ژمي لپاره څه خاص مسو لپاره تیاری نیولی ده که نه؟ دې نه لرو ځکه چې دلته هوا ښه ده، 50 ده، نه ګرم دی نه یخ دی، نو موږ ډېر ښه دې موسم ته خوشحال یو. اها پهلوان لالا امید سادات له ښکلی ننګرهار نه مې تاسو سره په اړیکه نیولې. سادات صاحب څنګه ده ننګرهار؟ د ننګرهار ځوانان همیشه د شعر و شاعرۍ د مشاعرو سره ډېره شوق او علاقه لري. څنګه ده؟ دنه به ما واورئ چې موږ او دوستانو ته یې څه راوړي. یقینا واقعا زه خپله شعر شاعري زما ډېره خوښېږي او زه همیشه بعضې شعرونه لیکم، لږ لږ غزلې لیکم، خو تل ځان سره زه که دا څه کې نوټ کوم او زه بعضې خپرونو کې نو اولین ځل مې د تاسو خپرونه هره شپه واقعا زه وګوده شوی یم چې تاسو خپرونه مې واورېدم، ستا غږ مې واورېد، دې سیمې د خوب نه پاڅېدم او ستاسو هره شپه دا ښایسته خپرونه واورم او ډېره همیشه ستاسو د مینه. خدای دې ژوندی او سلامت لره. زمونږ د ګران ورور زما د شمزابیست نه او زمونږ نه دې غوښتنه څه ده زړګیه؟ همیشه زه وایم چې همیشه داسې خوښ او خوشحاله اوسئ. یو وخت غزل که د میرویس لالا په غږ به یې واورو بس ډېره خوشحالېږم. اها میرویس لالا دواړو سترګو مننه کوم ستانه خوشحاله اوسئ، ښه شپه ولرئ. میرویس لالا نه به یو غزله واوره. ورځه په له خیر سره میرویس و دا ټول میندو راوړي دي و زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې او ولاړه که زمریان دي د کفر په عملو کې و دا ټول میندو راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولاړه که زمریان دي د کفر په عملو. ډېر ښه میرویس استاد.
واخله بې برخې پاتې نشي وسر ښکته که ګریوان کې اخر به باید شي سر ښکته که ګریوان کې اخر به باید شي وی سبا به د وطن جنکې ټولې په تا خاندي که مړ شي بسترو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې دا ټولنې راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پاتې دي سنګرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې او که نه او که نه شمال که ننګرهار دی دا ټول په افغانیان دی او د لاسه د ظالمو دا کل واړه برباد دی د لاسه د ظالمو دا کل واړه برباد وی وطن ته نظر نکړي ټول کورونه زموږ وړاندې ته ګرځې په نخرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو دا ټول نندو راوړي دي زموږ په شا ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو او که نه او که نه شاعره سلام جانا نور بس که قلم کې دا ډېر خلک بې حیا شو اوس دا خویونه پرېږده او ډېر خلک بې حیا شو اوس دا خویونه پرېږد و اوس خوښدار چا دبا و اوس خوښدار چا ده چې په کومه لاره باندې په دشتو په میرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو دا ټول مېلو راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کور ودان دوستانو ژوندي دي زموږ د هیواد زموږ د خاورې هغه اتلان هغه جانبازان چې همدا اوس د خپلې خاورې د خپل ملي عنوامسو دفاع کوي او دا اوس په سنګرونو کې دي په کامله توګه هغه د افغانستان د دفاع د وزارت هغه ټول افسران منصبان ضابطان او د امنیت ملي او د پولیسو چې همدغه اوس زموږ د هیوادوالو په خدمت کې دي زما له خوا نه بیا هم یو ځانګړی سلام ټولو ته وړاندې کوم خدای دې همیشه دوی ته قوت او تقوا او زور ورکړي چې د دې خپلې خاورې خدمت وکړي نو کور دې ودان میرویس استاده همیشه د دې وطن سربازان باید وستایل شي نو یو اړیکه دا اړیکه به هم راواخلو چې کوم دوست له کوم ځای څخه بلې السلام علیکم مننه کوم ستاسو نه ګرانه خوشحاله اوسئ چې خپرونه کې دې راسره برخه واخیستله دا نوم دې یو ځل بیا هم ووایه ګرانه په غږ دې سم پوه نه شم کور دې ودان خوشحاله اوسئ ګرانه چې خپرونه کې دې راسره برخه واخیستله دا راته چې په ننګرهار ولایت کې خیراتي ده نور دوستانو خپرونه ډېر ښه خوند کې یو قوم دې طریق سره چې اکثره تاسو په ځینې ملي مسایلو باندې بحث کوئ ډېری ځوانان تاسو خپرونه تعقیبوي نو یو چې خپرونه هم ډېر جالبه زموږ کې ځینې موضوعات ډېر جالبه انتخابوي ډېر خوښ شو نو ژوندی اوسئ دا ستاسو مینه ده ګرانه کور دې ودان خوشحاله اوسئ که د میرویس لالا نه او د پهلوان لالا نه څه غوښتنه لرئ مهرباني وکړه تا کومه ډالۍ راوړي له ځان سره موږ دوستانو سره یې شریکوئ مهرباني وکړه علی ژوندر کې خاص کر غوښتنه مو د پهلوان لالا نه ده چې د عبدالله مقري په کار کې باندې یو ښه ملي سندره ترنم کې نو ډېر خوند به وکړي مننه کوم ستاسو نه خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ
کور دې ودان پروان ژوندی الله اوسې خپرونه کې وایي تاسو ښکلي وایي موضوع میرویس انتخابوئ لالا او له جرمن لا موږ په نه نه میرویس لالا خو او نه زیرمل نه ما پرېږدي که نه ما خو پرېږدي که نه یو سړي وایي چاته ویلي چې نوم دې چې دی وایي استعداد کړي دلته خولې ته وهلی وایي چې وروره ولې دې ولم وایي دا دې خو دغه به دې پرېښی ومه که نه اوس دا چې هغه وویلې چې تاسو دواړه جګ شئ اتڼ وکوئ اتڼ موږ په دې زه خو سپین ږیری میرویس لالا به مخکې شي زه به ورپسې نه هدایت ښه اتڼ کوي رباب به بیا څوک کوي دې رباب داسې ده که نه چې د سندره بیا اتڼه نه کېږي که نه د عبدالله مقري ورځه خیر چک چک به ورسره کوو که اتڼ ونه شو زه په دروغو پښتون نه یم امتحان درکوم د دار په سر مې خیزوي ګوره زه تا یادوم افغانان نه غلامانېږي وای که دې برچې پسو که ټوکې ټوکې شنای هی ژړم ژړم ښایسته بارانی هر طرف ته سپینې واورې الله زمی راغی د ناور و خواته ولاړې وایي زر دې شم غزنیه ښه دا راته ووایه میرویس تا ده ټوکې به نه کوې ټوکې به نه کوې چې په کار درته په خدای په دې میز دې ولم په میز دې ولې په بل جسم نه استاد چې کېږي نو زما وړوکی تیار ګزار ته جوړ داسې ده ستا د میز نه دا زما دغه دغه میوهداني دا ډېره غټه او ډېره درنه هم ده
خدای دې هغه سات نه راولي. سلامت اوسې، ما داسې نه کېنه چې غوث الدین استاد ونه ولي بېچاره ډنګر د هډوکي مات نه شي که نه. نه غوث الدین خو زموږ او تاسو مشر دی، هغه چې نه وي ولاکه دا محفل خوند وکړي. جرمنه څنګه د ورور ته میرویس صاحب جوړه ټپي وکوئ؟ ولا چې وي کو ښه به وي. ولا چې وی کوئ ښه خبره ډېره ده. مزه کوي. ګوره چې وی کوئ ښه خبره ده. د میرویس استاد غږ ډېر جګ دی ښه. موږ به درسره ټیټ کړو. نه زما ناسې بېله کېږي بې خوندګي هسې تاسو خوندم زه ورسره. خو زه راځه توکل په خدای موږ به تا په لاره درسو. ځه ځه میرویسه. خیر مشکل هغې نه ځه. و په نړۍ کې قلار د ما کې بل دي سره ورونه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه. په نړۍ کې قلار د ما کې بل دي سره ورونه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه. میرویس صاحب ډېر ښایسته. دېرش کلونه زما وشو په جنګونو کې سوځېږم او نور ملکونه ترقي کوي زه هماغسې ورانېږم. د نفاق مرض راغلی په علاج نه پوهېږم خپل بچي مې لیوني شو ګورک دي راته دامونه په نړۍ کې قرار د ما کې بندي سرونه افغانستان ته له خدمت ګاونډیان مې ترقي کې ټیمونه جوړوي افغانان هر وخت جنګ کې ځان ته غم جوړوي. خپل کورونه خپل وران کړه تور دمونه جوړوي ما په نور ولې ساتي شو برباد مو تاریخونه په نړۍ کې قرار د ما کې بندي سرونه افغانستان ته له خدمت وکړه زه وطن د ستاسو ګورم بچو ما ته خدمت وکړي د دښمن مقابلې ته خپل منځو کې وحدت وکړي. نړیوال ترقي کاندي نړیوال ترقي کاندي په ما باندې غیرت وکړي او په جړا سره چوال د تا تر څو بکړي ویرونه په نړۍ کې قلار د ما کې بل دي سره ورونه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه. قدرمنو دوستانو زما یوه ډېره ضرور خبر واورئ یو لنډ شان زیری لرو زیری نه موږ سره پاتې خپرونه ګورئ. په خوب ویده یې زه راویښ کړم، په
په خوب ویده زه راویښ کړم رباب منګي اواز مې بیا تر غوږو شنه. قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم ځانګړي سلامونه هغه لیدونکو ته چې همدا اوس تازه له شمشاد نړیوال تلویزیون سره یو ځای شول او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه ګوري. خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د اړیکې شمېره د 0.6 اړیکې د پهلوان لاله څوک له کوم ځای نه. السلام علیکم. اهلا وسهلا مرحبا. هلو خالد صاحب او موږ دې غږ اورو که نه خپل نوم دې راته وایه له کوم ځای نه که خبره کوې وروره. نوم مې پښتون دی د ننګرهار ولایت نه. ښه پښتونخانه وروره مهرباني وکوه. پروانه را خپرونه چې په باره کې ټاکلې ده. پوه نه شومه. خپرونه چې په باره کې ټاکلې وه. خپرونه خو هم په دې باره کې ټاکلې وه چې ښکلې غزلې سندرې ټپې تاسو ته ووایو. موضوع ما ګرانه وروره نه ده ټاکلې، فقط موضوع دغه ده چې میرویس استاد فرمایش کوه او خالي اډر کوه که نه او بس زیارمل ښکلي ښکلي شعرونه او ښکلي ترنم زمزمې او ښکلې ټپې پوه سولې او زه خو دا د مخامخ درته ناست یم که مینې او ښکلی پکول مې هم دا پکول نن هدایت استاد پیږي له کوم ځای راوړی؟ له کونړ نه یې راته راوړی. کونړ نه پروان لاله د سرداروي چکر ټپې به څه راته وکړي مهرباني به وکړه. ښه به شي ښه به شي. کور دې ودان په مخه دې ښه سلامونه کوه ملګرو ته دې. نو که درته ویلي وای چې موږ موضوع ټاکلې ده چې زموږ د هلمند اوبه وو، زموږ د کونړ اوبه وو، زموږ د هامو اوبه چې زموږ دا 14 کاله استفاده نه ده ځینې کړې، دا 15 کاله دا 1000 کاله اوس یې څوک غم نه خوري که نه. نو دا اوبه چې دې بازګرانو ته راپورته سي او د مځکې په خړوب سي او بس د انارو اوبه ونې کېدي که نه او دا چې نورې ونې هم پسې کېدي او دا ملکونه او دا دشتې ټولې خړوب سي او زموږ د برق بندونه جوړ سي او موږ خدای له دې سوالي برق خلاص کړي. دا به څنګه ښایي قومندانه؟ دا به ډېره ښه وي. ارامه اوسې ملګرې، خوشحاله اوسې جلیل قومندانه. او پسې ورځې کسره لاسونه مخ خرابېږي ورځه پې له خیره سره پناه مهرباني ورځه له خیره. زه ځم که ته ځې ورځه وروره لاړ شې زه پېژنم په تا کې اور بل ده که نه. من شوقی های دلبر چی بودم خبر خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار. من شوقی های دلبر چی بودم خبر خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار. نه خفه کېږي موږ در سره یو. بار دیوانه کده بپایم زولنه کدی از خود بیگانه مرا دیوانه کدی بپایم زولنه کدی از خود بیگانه مارا جگر خون کدی تو هستی بی خبر خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز مارا جگر خون کدی تو هستی بی خبر خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری. بیان دیوانی کنم با پیشداری کنم از خود خودداری بیان دیوانی کنم با پیشداری کنم از خود خودداری تو که قصر میگردی من از تن داخل
خطر خطر غم نداری بز بخار غم نداری اول بکا لک لغم و او اسم دفتر شکر وندی پکی کوم جانا نداد بی غبری دا کور دی پکلی کی دی دند پکلونا یارا نخ وګورتن سي داسو ټپې دغه د خپل زړګي کوما د لاس مې بلا نه خواله رومال مې ماخله زه پیتل جلا کوما دغه ټپې په وینو سرې دي وای وای ټولې ګلې دې د جانان درته کوما په خوله کې ژبه معشوقه وي وای وای غاښ چې کنډو شي معشوقه بربنډه شي نه غمو نو سم غمګیری کا خوښه د باد چې په کوم طرف مې وړي نه د پېښور په مرور کوه ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړمه پېښور په مرور کوه ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړم ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړم واخستا خستا بیا یې شپاړس کا ها نو دوستانو یوه خبره درته کومه خفه کېږئ مه یو لنډ شنځیری واخلئ درته راشم دومره خوښ دومره خوشحال شم دلته راشم دومره خوښ دومره خوشحال شم لکه لرې مسافر چې کور ته راشي قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ ځانګړي سلامونه هغه مسافرونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه ګوري خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ کور ودان جرمل صاحب میرویس جان جان قربان وروره پهلوانه ده کالي دې څنګه ما سره همرنګې اغوستي دي چې ده چې زما د یوه میاشت دوه میاشتې د یو رنګ کالي نوبت کله دا شهبازي غاړه ورته وایي که قاسمي دا قاسمي ده کله بیا پېښورۍ غاړه واغوندم کله بیا بله چپه په یو رنګ ټیکوي رنګ خو ښه رنګ دی زما بېګا یو جوړه کالي اغوستي وو هغه هم دا رنګ اوس مې دا نوي واغوستل ډاکټر هلال راته یې وروره بېګا دې دغه کالي اغوستي اوس دې بیا اغوستي دي مالله نو اړیکه نشته څوک راغلي پهلوان لاله السلام علیکم وعلیکم السلام پهلوان لاله خیر جوړي ستړی مه شي زړګیه په خیر حال څوک له کومه ځایه شکر د حاجي حضرت د باګامۍ ولسوالۍ نه ښه په خیر حال سال ده وطن کې د خیرت ده شکر الحمدلله ما تعلیمي ځای کې کتلي وو ښه مهرباني بس مهرباني دغه ده بس یو څه انډیوالان مې مسافر د جرمني او لندن کې بس د خان کرباغي په اواز یو دغه وباسي د جرمني د مسافر خو له خیره را روان دي او دا نورو ته د سلامونه ورو رسېږي اورې نه هغوی پاخه دي اسناد له نورو
ښه زه صحیح شو نو بس هر خدای چېرته دې چې سلامت خوشحاله او کړه. سوکاله دې اوسي مننه کوو ستاسو نه ګرانه په دواړو سترګو علیمي مو زنګ واله اوس هغه پې وویل وایي خان قرهباغي دغه وویل خان قرهباغی بیچاره خو مړ دی له کوم یاره پیدا کړم. جرمني نه اړیکه نه ده روغ شوې د کابل نه اړیکه روغ شوې ده وایي هغوی ما ته زنګ وکړلی او ما تاسو ته زنګ ووکړ. ښه کور یې مننه ودان. کوو ګرانه خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ. ښه نو د خپرونې په دمه کې زمونږ بعضې هغه دوستان دي چې زنګونه راوهي ارمل صاحب اصحاب الله جان د کابل د شاه شهید د اول سره که نه هم تلیفون کړی و سلامونه یې رالېږلي دي او خپرونې ستاینه یې کړې ده نو غوښتنه یې له ما او له میرویس نه د جوړه ټپو کړې ده وبشي ورته انشاءالله په دواړو سترګو همدا اوس نه به وشي همدا اوس زه میرویس جانه لا تروته ماغ په قلار نه دي او چاچ ما ترواله او تر پتنګ دې هدایت استاد او دف دف دا او دف دف دا دا تر کومه به ژوندی وي ته انسان او پلار نیکه دي څه چې پاتې له دنیا نه او نیک یو قتل د بدو تو بګاسو او چې لاړ شي دې دنیا نه ایمانه او که دې سل کاله وي عمر دې دنیا کې هر څه پاتې دي تش لاس بهي روانه او امسایا سره لږ ښه سلوک پکار دی او تعلیم به غیبت نه کوي نادانه او سبا یې پورې فلمونو ته به ناست دی د مانځو سره دې ورانه د شیطانه او چې د بل ناموس د سپک ګورې د سپک شي خدای دې وساتي هر څوک د داسې کاره او په څو ځلې مې دلته ویلي چې د پخلا دښمن زه ساتم نه بالا او کوډ بیګو داسې بل کجانا او د دلالور د اخر کلمې خوړلې دي نه او چې پاکلا ورته پکار شي نصیب خوار شي په ورکړو مین شي اختر کې ورونو خویندې بوتې که نه او که نه
او څه به دې کوم چې دا نغلې دا نغلې زما د زړه په کور دې اور ولګوونه غوث الدین ټپه وکړه او که وکړه نو او یا قربان شما و پخوا به کله کله رالي وی اوس دې راځي په غم لړلي جوابونه وجه ختم درسي ورته جانا وجه مالک ورته مې ډېره جړلې وانه هو تو یار زړګی مې کابو جان دی او ته همري کوي خو په مونږ ورانوي یار پخوا ورکو کولا او کولا او دا اوسني د تجارت پکې کوي نه و دا اوسني هلکان څه کوي و په جنکو پسې د پیازو غوټې وړي او چې په صدق توبه وکړي ګناه معاف شي او د صدقو سره د پاکله دغایي واه 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 ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ځو یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ ملچاو کوو د جوړ په خیر او چې په صدق توبه وکړي توبه معاف شي او یو سودخور سره د پاک کلا دورانه او خدای درکړی مال دولت که چېرته پوه شي او شه خاکساره کبر مه کوه انسانه او د دنیا عمر د باد په شان تېرېږي او په قرآن کې د هر څه د نمایانه او که صفا وینا کې مړ شم خو مړ نه او د میرویس سره د هر سړي دورانه وکړو بلې غاړې ته راوړه که راوړه او میاشت د بادو د لیونې ګډ شوي دي نرمه وی عمر د باد په شان تېرېږي او د جانان سل کاله نیک طبیره به شي
پزړه نامه د یاره نه نوي د یادېدمه شیوګه نه خوري بوی دې نه ځي او نه ځي نو وسې مینه نه کیسو په نوي تومتونه یا زما تلور څانګې جانانه او جانانه دارې څانګې د جولي ګل لوړنه و په پتا سو دیا مختکم اوسو د جوارو ډوډۍ خوند راکوينه او دا ډزو ډوز د زامن کېږي ما ته بې ننګه جانان غېږ نه راکوينه ویا بارې غاړه غړې راشه بیا دې دادا ته چاړه ورکسې راځي نه یو وربل د مخ باندې را پرېږده او د مخ دا لاندې راته خوشي کا مینه و هغه د هیر دې کې د یادي وتا بخور ما اخرما بشاخ را ټټاونه پلار دې په تا باندې خبر دی و د تیل پل چا بیا له جیب کې ګرځوي جانان راسته چې په خلاص شو په خلاص شو په خلاص شو وی پانی دنیا د بدر شي ارمانونه د دې دل پتا متما دی راغلی یما او په زړګي پلی پلی راسي زولما پرېږده وکې وینې ژړم غم کې تولی یما تقدیري به رارسېږي نارزل د دې دل پتا متما مې مدل چې مې ولید اشنا مې قسم تقدیري به رارسېږي زه به یما په قضا او په قدرت د رب رضا یما د اجرا لمبو سیزلی سر تر پا یما خیر سپورت مې د الله په توکل د دې در په تمه مې بدل وکړ چې مې ولید اشنا مې تسل د دې در په تمه مې بدل خاوند مرګ په ځوانۍ راکي وی سیمې همزولې په ځانۍ ژاړي مینا روانه ده خیر مې بند بیوم بیا به ټپي وو صحیح شو سیتوای رقم کوه قادی مرا چینا
او په دیدن به دې ړندې سترګې بنا شي دغه وخت به دې ژړل په تا زما چې نازړه دې شلګی په مثل د منقلب د دیدن په تا متنه مې مدد په یاري کې زامل غواړي او کنه وی پردی وطن د سترګې چا ته واړومه وی خاویر د کوم یو پکې خوښ کړم مرګ او بیلتون لاره جوړه راغلي دینا بیلتون پار جامین مکیږي او ماته چې راشي د کالډان دې واچوینه هی بیلتونه کور دې راته ښایه زوربت نیم نانواتی بدر زما مینی تی سپی کما سالم خیرو اوچ بوئی روٹی لاسو شبا دیوڑی سارون وطنیما مینی سپی کما رالم خیرو اوچ بوئی روٹی لاسو شبا دیوڑی سارون وطنیما او په ګودر څه بلا لګېږي او د کشر رورې بدرګان ورسره ځينه اوی ماتې ګودر د غاړې پل کې اورورا وشمال مې نه خوري غوث الدین مې بویوینا رپی کا دارا مزیدار آئی او کلمه د رب وربل مزا کوینا داستا د کلی جنکې تورې والکانې څومره ښکلي داستا د کلی جنکې تورې والکانې څومره و داستا د کلی جنکې تورې والکانې څومره ښکلي داستا د کلی چلو ورورا رالو کې دلته خو مې یو څوک ناسته دلته ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې زه به خپل ځای کې درته کښېنم او ته به له خیره سره خپل شعر راواخلې او په ډېره مینه به یې ووایې وروره او بیا به نو ته به خپل ځای ته لاړ شې تر څو نو موږ به هم د دوستانو سره یوه لنډه دمه واخلو لاړ شم دمه واخله بیا ځم او دمه به واخلو قدرمن دوستانو د خبرونو په دې برخه کې زو یوه لنډه دمه اخلو بیا هم د جوړ په خیر خپرونه ده له شمشاد نړیوال تلویزیون پسې له سترګو مې نظر تللی دی
پسې له سترګو مې نظر تللی دی یار چې له کوره په سفر تللی دی له هغې ورځې نه قرار مې نشته له هغې ورځې نه قرار مې نشته له کومې ورځې چې دلبر تللی دی ورځ ماښامونه ټول پیکه پیکه دي ورځ ماښامونه ټول پیکه پیکه دي ورسره خوند د مازدیګر تللی دی خوب مې له سترګو تښتېدلی پسې خوب مې له سترګو تښتېدلی پسې یار له هېواد نه چې بهر تللی دی یادونه یې خپل راته بلا پرېښي یادونه یې خپل راته بلا پرېښي خو دا په خپله زورور تللی دی او ګمان مې نشي چې یار ژر راستون شي ګمان مې نشي چې یار ژر راستون شي هغه له ما نه مرور تللی دی هیلې د یار دیدن چې نشته پکې هیلې د یار دیدن چې نشته پکې اوس نو هغه خوند له ګودر تللی دی پسې له سترګو مې نظر تللی دی ډېر ښه ټول بدن مننه کوو زیارمل صاحب میرویس تاله څنګه ده وخت یاري را سره کوي یاري نه کوي نه کوي یاري دوستانو نه به خدای پاماني وکړو باقي وخت چې پاتې شو میرویس له دوستانو ته څه وایي نو تاسې ښه مهرباني مهرباني وروره غوث الدین استاده نو خدای پاماني به وکړو بعد له هغې نه به بس بالکل بالکل به خدای پاماني قدرمن لیدونکو نړۍ مننه کوو ستاسو ټولو څخه چې تر دې دمه زموږ سره وئ زموږ ملتیا مو وکړله د هغو دوستانو نه ډېره زیاته بښنه غواړو چې کوښښ یې کوو خپرونه کې را سره برخه واخلي او زموږ سره یې اړیکه روښ نه شوله نو خیر په راتلونکو ورځو کې به حتما ستاسو اړیکې زموږ سره روښ کېږي د شمشاد نړیوال تلویزیون پاتې خپرونه مه هېروئ له شمشاد سره اوسئ هر ځای کې چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ګلو لیدونکو له خپلو دواړو هغه ورونو شوقیانو نه هدایت استاد او غوث الدین استاد زموږ ټولو کامرامینانو زما له شنزابي سرور او قدرمنو دوستانو لرو برو افغانانو پښتنو ته یو ځل بیا هم د زړه له کومې سلامونه وموږ ته اجازت راکړي تر بلې اونۍ پورې چې بیا تاسې خدمت ته راځرېږو د الله په امان په مخامخ چې دنیا دا بوګیر ته انسان راغی مینه راغله فتنه راغې طوفان راغې ګوره سترګې چې مې ډکې ډکې کېږي نوم د تک په خوله وانخلي باران راغی ما همزاد چې دو بنتون تیرې جړولې
لکه شمع زما کور ته خندان را او په هر چانو باندې تیریږي د پانی او دنیا دوران عاقبت په پنا کېږي د ساحل د سلطان اسرافیلا چې شپېلې پکې هر یو روزي د کالبو اسرافیل چې شپېلې پکې هر یو روزي د کالبو وطن ټول به جزیره شي نه آدم نه به پیروي په هر چا باندې تیریږي د پانی دنیا دوران که پرشونه ودات لکو یا مانی مانی وید سرو زرو که پرشونه ودات لسو یا مانی مانی وید سرو زرو پرانا یو کپنو بتی نیوسی نور بپات شهران پهر چا بند تیریگی دپانی دنیا دوران اصلیت وطن دی بل دے بی سکنون دے ملن جانا اصلیت وطن دی بل دے بی سکنون دے ملن جانا خپل وزا دی برابر کا خپل مرام ترسی دیشی پہر چا باندی تیریگی دپانی دنیا دوران و الهی من میدانم بیل می خود تو میدانی څوک دی ګدا کړل په دنیا چاته دی ورکه سلطانی الهی من میدانم بیل می خود تو میدانی څوک دی ګدا کړل په دنیا چاته دی ورکه سلطانی واخستا خستا بیا یې شپاړس که ها نو دوستانو یوه خبره درته کومه خفه کېږئ مه یو لنډ شنځیری واخلئ درته راشم دومره خوښ دومره خوشحال شم دلته راشم دومره خوښ دومره خوشحال شم لکه لرې مسافر چې کور ته راشي
قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم خدای دې وکړي ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ ځانګړي سلامونه هغه مسافرونو ته چې د خپل هیواد څخه بهر دي او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه ګوري خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ کور ودان جرمل صاحب میرویس جان قربان وروره پهلوانه ده کالي دې څنګه ما سره همرنګې اغوستي دي چې زما د یوه میاشت دوه میاشتې د یو رنګ کالي نوبت کله دا شهبازي غاړه ورته وایي که قاسمي دا کله بیا پېښورۍ غاړه واغوندم کله بیا بله چپه په یو رنګ تیکوي نرم خو ښه رنګ دی زما بېګا یو جوړه کالي اغوستي وو هغه هم دا رنګ اوس مې دا نوي واغوستل ډاکټر هلال راته یې وروره بېګا دې دغه کالي اغوستي اوس دې بیا اغوستي دي مالله نو اړیکه هم شته څوک راغلي پهلوان لالا السلام علیکم وعلیکم السلام پهلوان لالا ښه جوړ ستړی مه شي زړګیه په خیر حال څوک له کومه ځایه شکر د حاجي حضرت د باګرامۍ ولسوالۍ نه ښه په خیر حال سال ده وطن کې د خیرت ده شکر الحمدلله ما تعلیمي ځای کې هم کتلي وو ښه مهرباني بس مهرباني دغه ده بس یو څه انډیوالان مې مسافر د جرمني او لندن کې بس د خان قرهباغي په اواز یو دغه وباسي د جرمني د مسافر خو له خیره را روان دي او دا نورو د سلامونه ورو رسېږي اورې نه هغوی پاخه دي اسناد لرو ښه صحیح شو نو بس هر چېرته چې خوشحاله او سوکاله دې اوسي مننه کوو ستاسو نه ګرانه په دواړو سترګو علمي مو زنګ واله و صاحب یې وویل خان قرهباغي هغه وویل خان قرهباغي بیچاره خو مړ له کوم یاره پیدا کړم جرمني نه اړیکه نه ده روغ شوې د کابل نه اړیکه روغ شوې ده وایي هغوی ما ته زنګ وکړلی او ما تاسو ته زنګ وکړ ښه کور مننه کوو ګرانه خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ ښه نو د خپرونې په دمه کې زمونږ بعضې هغه دوستان دي چې زنګونه راوهي جرمل صاحب اصحاب الله جان د کابل د شاه شهید د اول سره که نه هم تلیفون کړی و سلامونه یې رالیږلي دي او خپرونې ستاینه یې کړې ده نو غوښتنه یې له ما او له میرویس نه د جوړه ټپو کړې ده وبه شي ورته انشاءالله په دواړو سترګو همدا اوس نه به وشي زه میرویس جانه لا تروته ماغ په قلار نه دي او چاچ ما ترواله او سر پتنګ دے هدایت استاد او دف 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 او دف دف دا ترکم بجون دیوی تنزانا او پلان کدی تجو پاتی لدنیا او نیکیو قتل دبدو تو بگاسو او چلان شي دی دنیا نا ایمانا او کدی سل کالا عمر دی دنیا کې هر څه پاتې دي تشلاس بهیروانه او امسایا سره لکه سلوک پکار دی او تعلیم با غیبت نو کبھی نادانا او سبای پوری فلمونو تبناستی د مانزو سره دی ورانه د شیطان
په څو ځلې مې درته ویلي چې د پخلا دښمن زه ساتمې نه بالا او کوډ بګو داسې بل کجانا او د دلالور د اخر کلمې خوړلې دینا او چې پاکلا ورته پکار شي نصیب خوار شي په ورکړو مین شي اختر کې ورونو خویندې بوتې کنا زما د زړه په کور دې اور ولګوونه غوث الدین ټپه وکړه او په وکنو او یا قربان شما و په خوا به کله راغلي وی اوس دې راځي په غم لړلي جوابونه وجه ختم درسي ورته جا مالک ورته مې ډېره جړلې وانه هو پیار زړګی مې کابل جان دی او ته همرې کوي حکمونو ورانوي یار پخوا ورکو کولا او کولا او دا اوسنی د تجارت پکې کوي نه و دا اوسني هلکان څه و په جنکو پسې د پیازو غوټې وړي او چې په صدق توبه وکړي ګناه معاف شي او د صدقو سره د پاک الله دغایي واه 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 ډېر ښایسته ډېر په زړه پورې قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې ځو یوه لنډه دمه لرو بیا هم زموږ ملچا وکړو د جوړ په خیر او چې په صدق توبه وکړي توبه معاف شي او یو صدخور سره د پاک کلا دورانه او خدای درکړی مال دولت که چېرته پوه شي او شه خاکساره کبر مه کوه انسانه او د دنیا عمر د باد په شان تېرېږي
دی هر څه دې نمایانه او که صفا وینا کې مړ شم خو مړ نه یم او د میرویس سره د هر سړي دورانه وکړو بلې غاړې ته راوړه که راوړه او میاشت بعدو د لیونې ګډ شوي دي نرمه وی عمر د باد په شان تېرېږي و د جانان سل کاله لیک تبیرا بشي عمر دې بل وطن کې تېر کو و په زړه نامه د یارانو نوي د یادېدمه شیوګه نه خوري بوی دې نه ځي او نه ځي نو وسې مینه نه کیسو په نوي تهمتونه یا زما تلور څانګې جانانه او جانانه دارې څانګې د جولي ګل نه وړمه و په پتا سو دیا مختکم اوسو د جوارو ډوډۍ خوند راکوینه او دا ډزو ډوز د زامن کېږي ما ته بې ننګه جانان غېږ نه راکوینه وی هوارې غاړه غړې راشه بیا دې دادا ته چاړه ورکسې راځي نه یو وربل د مخ باندې را پرېږده او د مخ دا لاندې راته خوشي کا مینه و هغه د هیر دې که دې یاد دي و تا به خرما خرما به شاخ را ټیټاونه پلار دې په تا باندې خبر دی و د تیلیفون چابیاله دې کې ګرځوي جانان راسته چې په خلاص شو په خلاص شو په خلاص شو وی پانی دنیا د بدل شي ارمانونه د دې دل په تمه تمه دې راغلی یمه او په زړګي پلی پلی راسې زولی ما پرېږده وکې وینې ژړم غم کې تولی یمه تقدیري به رارسېږي نارزل د دې دل په تمه تمه مې مزل چې مې ولید اشنا مې قسم په قضا او په قدرت در رضا یما
د اجرا لمبو سیزله سر تر پایه ما خیر سپور مې د الله په توکل د دې در په تامه مې بدل وکړ چې مې ولید آشنا مې تسل د دې در په تامه مې بدل خاوند مرګ په ځوانۍ راکي وی سیمې همزولې په ځانۍ ژاړي مینا روانه د اخر مې بام بیوم بیا به ټپي وو صحیح شو سیتوای رقم کوه قادی وراتینا او په دې دم بدیرم دې سترګې بنا شي دغه وخت به دې ژوند پر تا زما چنا زړه دې شلګې په مثل د منقل د دې درد په تا مته مې مدد یاری کې زامل غواړي او کنه وی پردی وطن د سترګې چا ته واړوما وی خاویر د کوم یو پکې خوښ کړم مرګ او بیلتون لاره جوړه راغلي دینا بیلتون پار جامین مکیږي او ماته چې راشي د کاردان دی واچوینا بیلتون کور دی د بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم.
خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د خوشحالیو څخه ډکه شپه مو پیل کړې وي. قدرمن لیدونکو دا بیا هم یو ځل ډېر زیات خوشحاله چې د جوړ په خیر د خپرونې وار را رسېدلی دی او د دې خپرونې په وړاندې کېدو سره ستاسو په درانه چوپړ کې موږ خپل ټول همکاران حاضر یاست. خدای دې وکړي چې تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو زموږ سره ملتیا وکړئ او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه وګورئ. پهلوان الله ستړی مه شئ، په خیر راغلی. اول خو زما سلامونه او نیکې هیلې زموږ ټولو هغه هېوادوالو ته چې د نړۍ په هر کونج کې اوسي، نو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشحاله ښه ژوند ولرئ. قدرمنو دوستانو، د جوړ په خیر خپرونه ده د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه. ګولې لیدونکو هر چیرې سیاسي یخ او ژمی را روان ده، ځانونو ته تور شین چای او ګوړه ورسره کېدی، که ګوړه نه وي نو بیا یوه کپه بوره خولې ته اچوئ. نو دوستانو خوله به م خوږوي او خپرونه ګورئ، خپرونې نه خوند واخلئ. زمونږ ژوندی ټیم نو هر کله سیزیارمل زمونږ ورور او زمونږ ملګری چې کله دوستانو تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې او زمونږ د ټیم له خوا نه در وړاندې کوي، نو همیشه زمونږ دواړه تکړه هغه ښکلي هنرمندان یعنې شوقیان دي. هدایت الله استاد سیخولی ستار او رباب غږوي، غوث الدین استاد سیخولی منګی غږوي، او قدرمنو دوستانو زیری هم در باندې زما د افغانستان بدل منیر او زما شانزابیست هم را سره ناست میرویس جان ستړی مې چې په خیر ما ته خلک وایي په دا خپرونه کې ډېرو سره جوړې دي، نن څنګه یې مالې نن ورسره جوړې بلکل اورې خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ میرویس استاده. نو یو سلام خو خپلو دوستانو ته یاره ډېر ښه پهلوانه په خپل وار باندې خپل سلامونه نیکې هیلې هغه افغانان ده چې هغه په خپل هېواد کې یا د هېواد نه بهر وي، ټولو افغانانو ټولو د نړۍ هر مسلمان ته خپل سلامونه وړاندې کوم. کور دې ودان، خدای دې ژوندی لره، سلامت اوسې. دوستانو لکه دا موږ سره اړیکه نیوله 0 شپږ 611 کاملا زموږ لمبر ستاسې په خدمت کې ده. په دې لمبر کې کټ وټ نشته، خو منته یوه خبره ده چې زموږ لاین یو ده او له ټولې نړۍ زنګونه په راځي. دا چې د چا زنګ روغ کېږي اول زموږ هلته تخنیکي همکار ناست هغه یې پورته کوي او خفه کېږي دې نه هغه دوستان چې منو ګیلې مه کوئ نو که نه نو وایي ګیله مې ځکه وکړه و زما یاره شیرینه. کوم دوست راغلی دوا به ورو السلام علیکم. جوړ په خیر، ستړی مه شي له کومې خوا؟ څنګه ستا سلام ستاسو ټولو ګلالي اورېدونکو لیدونکو ته سلامونه. میرویس لالا ته مې سلام. خدای دې چې ټول روغ او جوړ اوسئ. سلامت اوسئ ګرانه وروره. پروس کال اختر دې مبارک سه. څه کال دې د ژمي لپاره څه خاص مسو لپاره تیاری نیولی ده که نه؟ دې نه لرو ځکه چې دلته هوا ښه ده، 50 ده، نه ګرم دی نه یخ دی، نو موږ ډېر ښه دې موسم ته خوشحال یو. پهلوان لالا امید سعادت له ښکلی ننګرهار نه مې تاسو سره په اړیکه نیولې. سعادت صاحب څنګه ده ننګرهار؟ د ننګرهار ځوانان همیشه د شعر و شاعرۍ د مشاعرو سره ډېره شوق او علاقه لري. څنګه ده؟ دنه به م واورو چې موږ دوستانو ته یقینا واقعا زه خپله شعر شاعري زما ډېره خوښېږي او زه همیشه بعضې شعرونه لیکم، لږ لږ غزلې لیکم، خو تل ځان سره زه که دا څه کې نوټ کوم او زه بعضې خپرونو کې نو اولنی ځل مې د تاسو خپرونه هره شپه واقعا زه وګوده شوی یم چې ستاسو خپرونه مې واورېدم، ستا غږ مې واورېد، دې سیمې د خوب نه پاڅېدم او ستاسو هره شپه دا ښایسته خپرونه واورم او ډېره همیشه ستاسو د مینه. خدای دې ژوندی او سلامت لره. زمونږ د ګران ورور زما د شمزابیست نه او زمونږ نه دې غوښتنه څه ده زړګیه؟ همیشه زه وایم چې همیشه داسې خوښ او خوشحاله اوسئ. یو وخت غزل که د میرویس لالا په غږ به یې واورو بس ډېره خوشحالېږم. میرویس لالا دواړو سترګو مننه کوم ستانه خوشحاله اوسئ، ښه شپه ولرئ. میرویس لالا نه به یو غزله واوره. ورځه په خیر سره میرویس. و دا ټول میندو راوړي دي و زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې او ولاړه که زمریان دي د کفر په عملو کې و دا ټول میندو راوړي دي زموږ په شان ځوانان پراته دي سنګرو کې ولاړه که زمریان دي د کفر په عملو. ډېر ښه میرویس صاحب.
برخه واخله بې برخې پاتې نشي وسرخکته کګریوان کې آخر به باید شي سرخکته کګریوان کې آخر به باید شي وی سبا به د وطن جنکې ټولې په تا خاندي که مړ شي بسترو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې دا ټولنې راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو کې او کنه شمال که ننګرهار دی دا ټول په افغانیان دی او د لاسه د ظالمو دا کل واړه برباد دی د لاسه د ظالمو دا کل واړه برباد وی وطن ته نظر نکړي ټول کورونه زموږ وړاندې ته ګرځې په نخرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو دا ټول نندو راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولاړ لکه زمریان دي د کفر په حملو او کنه او کنه شاعر سلام جانا نور بس کا قلم کیدا ډیر خلک بی حیا شو اوس دا خویونه پریدا او ډیر خلک بی حیا شو اوس دا خویونه پرید و اوس وخدار چا دبا و اوس وخدار چا د چې په کمال روان دي په دشتو په میرو کې ولاړ لکه عظمت خپل کورونه خپل وران کړه تور دمونه جوړوي ما په نور ولې ساتي شو برباد متعارفونه په نړۍ کې قرار زما کې بندي د دښمن مقابلې ته خپل منځو کې وحدت وکړي نړیوال ترقي کاندي نړیوال ترقي کاندي په ما باندې غیرت وکړي او په جړا سره چوال دی تا تر څو بکړي ویرونه په نړۍ کې قلارې ده ما کې بل دي سره ورونه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه قدرمنو دوستانو زما یوه ډېره ضرور خبر واورئ یو لنډ شان زیری لرو زیری نه موږ سره پاتې خپرونه ګورئ په خوب ویده یې زه راویښ کړم
په خوب ویده زه راویښ کړم رباب منګي اواز مې بیا تر غوږو شنه. قدرمن دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایم ځانګړي سلامونه هغه لیدونکو ته چې همدا اوس تازه له شمشاد نړیوال تلویزیون سره یوځای شول او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه ګوري. خدای دې وکړي چې هغوی هم روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د اړیکې شمېره د 0 اړیکې د پهلوان لاله څوک له کوم ځای نه. السلام علیکم. اهلا وسهلا مرحبا. هلو خالد صاحب او موږ دې غږ اورو که نه خپل نوم دې راته وایه له کوم ځای نه که خبره کوې وروره. نوم مې پښتون دی د ننګرهار ولایت نه. ښه پښتونخانه وروره مهرباني وکوه. خپرونه خپرونه چې په باره کې ټاکلې ده. پوه نه شومه. خپرونه چې په باره کې ټاکلې وه. خپرونه خو په دې باره کې ټاکلې وه چې ښکلې غزلې سندرې ټپې تاسو ته ووایو. موضوع ما ګرانه وروره نه ده ټاکلې، فقط موضوع دغه ده چې میرویس استاد فرمایش کوه او خالد اډر کوه که نه او بس زیارمل ښکلي ښکلي شعرونه او ښکلي ترنم زمزمې او ښکلې ټپې پوه سولې او زه خو دا د مخامخ درته ناست یم که مینې او ښکلی پکوړ مې هم دا پکوړ نن هدایت استاد سپېږي له کوم ځای راوړی له کونړ نه یې راته راوړی کونړ نه پهلوان لالا د سرداروي چکر تقریب ورته راته وکړي مهرباني به وکړه. ښه به شي ښه به شي کور دې ودان په مخه دې ښه سلامونه کوه ملګرو ته دې. نو که درته ویلي وای چې موږ موضوع ټاکلې ده چې زموږ د هلمند اوبه وو زموږ د کونړ اوبه وو زموږ د هامو اوبه چې زموږ دا 14 کاله استفاده نه ده کړې دا 15 کاله دا 1000 کاله اوس یې څوک غم نه خوري که نه. نو دا اوبه چې دې بازګرانو ته راپورته سي او د مځکې په خړوب سي او بس د انارو به ونې کېدي که نه او دا چې نورې ونې پسې کېدي او دا ملکونه او دا دشتې ټولې خړوب سي او زموږ د برق بندونه جوړ سي او موږ خدای له دې سوالي برق خلاص کړي دا به څنګه ښایي کومندانه. دا به ډېره ښه وي. ارامه اوسې ملګرې خوشحاله اوسې جلیل قومندانه او پسې ورځه کسره لازمي ها مخ خرابېږي ورځه پې له خیره سره پناه مهرباني ورځه له خیره زم که ته ځي ورځه وروره لاړ شه زه پېږم په تا کې اور بنده که نه. من شوقی های دلبر چی بودم خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار. من شوقی های دلبر چی بودم خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار. نه خفه کېږي موږ در سره یو. موږ در سره یو. بار دیوانه کده بابا بپایم زوله نکدی از خود بیگانه مرا دیوانه کدی بپایم زوله نکدی از خود بیگانه مارا جگر خون کدی تو هستی بی خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز مارا جگر خون کدی تو هستی بی خبر غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری بز بخار غم نداری. بیان دیوانی کنم با پیش زاری کنم از خود خودداری بیان دیوانی کنم با پیش زاری کنم از خود خودداری تو که قصر میگردی من از تندر
خطر خطر غم نداری بز بخار غم نداری اول بکا لک لغم و او اسم دفتر شو کروندی پکی کوم جانا نداد بی غوری دا کور دی پکلی کی دی دند پکلونا یارا نو ښه غوږ ورته نیسئ دا څو ټپې دغه د خپل زړګي کومه د لاس مې بلا نه خواله رومال مې ماخله زه پیتل جلا کومه دغه ټپې په وینو سرې دي ټولې ګیلې دې د جانان درته کومه په خوله کې ژبه معشوقه وي وای وای غاښ چې کنډو شي معشوقه بربنډه شي نه غمو نو سم غمګیری کا خوښه د باته چې په کوم طرف مې وړینا د پېښور په مرور کوه ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړمه د پېښور په مرور کوه ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړم ښایسته ښایسته هلکه تبا دې کړم او ګران دي د کفر پام دا ټول مې راوړي دي زموږ په شان ځوانان دي پراته دي سنګرو کې ولا لکه زمریان دي د کفر په حملو کې ولا لکه زمریان دي د کفر په حملو کې ولا لکه زمریان دي د کفر په حملو. کور ودان دوستانو ژوندي دي زموږ د هیواد زموږ د خاورې هغه اتلان هغه جانبازان چې همدا اوس د خپلې خاورې د خپل ملي عنواموسو دفاع کوي او دا اوس په سنګرونو کې دي په کامله توګه هغه د افغانستان د دفاع د وزارت هغه ټول افسران منصبان ضابطان او د امنیت ملي او د پولیسو چې همدغه اوس زموږ د هیوادوالو په خدمت کې دي زما له خوا نه بیا هم یو ځانګړی سلام ټولو ته وړاندې کوم خدای دې همیشه دوی ته قوت او تقوا او زور ورکړي چې د دې خپلې خاورې خدمت وکړي نو کور د ودان میرویس استاده همیشه د دې وطن سربازان باید وستایل شي نو یو اړیکه د اړیکه به هم راواخلو چې کوم دوست له کوم ځای څخه بلې السلام علیکم مننه کوم ستاسو نه ګرانه خوشحاله اوسئ چې خپرونه کې د راسره برخه واخیستله دا نوم دې یو ځل بیا هم ووایه ګرانه په غږ دې سم پوه نه شم کور دې ودان خوشحاله اوسئ ګرانه چې خپرونه کې د راسره برخه واخیستله دا راته چې په ننګرهار ولایت کې خیرتي ده پهلوان لالا او نور دوستانو خپرونه ډېر ښه خوند کې یو خوند دې سړی کړی چې اکثره تاسو په ځینې ملي مسایلو باندې بحث کوئ ډېری ځوانان تاسو خپرونه تعقیبوي نو یو چې خپرونه هم ډېر جالبه ګڼم کې ځینې موضوعات ډېر جالبه انتخابوي ډېر خوښ شو نو ژوندی اوسئ دا ستاسو مینه ده ګرانه کور دې ودان خوشحاله اوسئ که د میرویس لالا نه او د پهلوان لالا نه څه غوښتنه لرئ مهرباني وکړه تا کومه ډالۍ راوړي له ځان سره موږ دوستانو سره یې شریکوئ مهرباني وکړه علی ژوند در کې خاص کر غوښتنه مې د پهلوان لالا نه ده چې د عبدالله مقري په کار کې باندې یو ښه ملي سندره ترنم کې نو ډېر خوند به وکړي مننه کوم ستاسو نه خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ کور دې ودان خپرونه کې وایي تاسو ښکلي میرویس لالا او زیارمل موږ په نه نه میرویس لالا او نه زیارمل نه ما پرېږدي که نه ما خو پرېږدي که نه یو سړي
یو سړي وایي چاته ویلي چې نوم دې چې دی وایي چې دا داد کړي دلته خولې ته وهلی وایي چې وروره ولې دې ولم وایي دا دې خو دغه به دې پرېښی ومه که نه اوس دې ده چې هغه وویلې چې تاسو دواړه جګ شئ اتڼ وکوئ اتڼ موږ په دې زه خو سپین ږیری وایس لالا مخکې شي زه ورپسې نه هدایت ښه اتڼ کوي رباب بیا څوک کوي دې رباب داسې ده که نه چې د سندره بیا اتڼه نه کېږي که نه د عبدالله مقري ورځه خیر چک چک به ورسره کوو که اتڼ ونه شو زه په دروغو پښتون نه یم امتحان درکوم د دار په سر مې خیزوي ګوره زه تا یادوم افغانان نه غلامانېږي وای که دې برچې پسو که ټوکې ټوکې شینای هی ژړم ژړم ښایسته بارانی زردشم غزنه هر طرف ته سپینې واورې الله زمی راغی د ناور و خواته ولاړې وایي زردشم غزنه ښه دا راته ووایه میرویس تا ده ټوکې به نه کوې ټوکې به نه کوې چې په کار درته په خدای په دې میز دې ولم په میز دې ولې په بل جیم نه استاد چې کېږي نو زما وړوکی تیار ګزار ته جوړ داسې ده ستا د میز نه دا زما دغه نه دغه میوهداني دا ډېره غټه هم ده او ډېره درنه هم ده خدای دغه ساعت نه راولي سلامت اوسې ما داسې نه که نه چې غوث الدین استاد ونه ولې بېچاره ډنګر د هډوکي مات نه شي که نه نه غوث الدین خو زموږ او تاسو مشر دی هغه چې نه وي ولاکه دا محفل خوند وکړي جرمنه څنګه د ورور ته میرویس ته جوړه ټپي وکویه
ولا چې وی کو خبري ولا چې وی کوي ښه خبره ډېره ده مزه کوي ګوره چې وی کوي ښه خبره ده د میرویس استاد غږ ډېر جګ دی ښه موږ به در سره ټیټ کړو نه زما ناسې بېله کېږي بې خوندګي هسې تاسو خوندم دي ورسره خو زه راځه توکل په خدای موږ به یې تا په لاره درسو ځه ځه میرویسه خیر ونیسه بلکې له هغې نه ځه و په نړۍ کې قلار د ما کې بل دي سره ورونه واه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه په نړۍ کې قلار د ما کې بل دي سره ورونه ما غریب افغانستان ته له خدمت وکړه پښتونه واه واه میرویس استاد ډېر ښایسته دیش کلونه زما وشو په جنګونو کې سوځېږم او نور ملکونه ترقي کوي زه هماغسې ورانېږم د نپاک مرض راغلی په علاج نه پوهېږم خپل بچی میلی ونی شو ګورک دی راته دامونه په نړۍ کې قرار د ما کې بندي سرونه افغانستان ته له خدمت ګاونډیان مې ترقي کې ټیمونه جوړوي افغانان هر وخت جنګ کې ځان ته غم جوړوي